سلامونه، نیکې هیلې، پښتنه مینه، خواږه احساسات مو ومنئ. ډېرو قدرمنو او زړه ته راتېرو ګلاليو اورېدونکو، زه قلمدار اشنا یم او د ناولونو نړۍ په روانه خپرونه کې مې دا ځل وروستی باران ناول انتخاب کړی دی. لیکوال یې ښاغلی نعمت الله رحیمي صاحب دی او له تاسو قدرمنو په ډېر درنښت هیله کوم چې د ناول خوږې او ترخې په مینه راسره واورئ. وروستی باران ناول لومړۍ برخه. مازدیګر و او سخت زورور باران و. واده و. د واده له هوټل د باندې بلال له خپل ملګري سره په موټر کې ناست و. د موټر څراغونه یې ګل او بل کېدل. بلال وویل: حمزه وایه. بلال له موټره کښته سو. د موټر له کړکۍ یې سر دننه کړ، ویې ویل: تاوان څه ته وایي؟ همدې ته وایي چې باران وریږي او ته ورته ګورې، خو خوند ترې وانخلې. باید باران ته ودرېږې، حس یې کړې، ورته ونڅېږې. د باران د څاڅکو ټک ټک تر ټولو غوره موسیقي ده. حمزه رډ رډ ور وکتل، ویې ویل: ښه ونڅېږو نو. بلال وخندل. د موټر دروازه یې خلاصه کړه، حمزه یې له لاس راکش کړ او باران ته ودرېدل. خو باران د درېدلو نوم نه اخیستو. بلال یې له ملګري سره له باران خوند اخیستو، نه یې غوښتل تاوان نیسي. د هوټل دروازې سره دوه مشران د میلمنو د ښه راغلاست لپاره ولاړ وو. یوه بوډا ور وکتل چې دوی باران ته لکه ماشومان ټوپونه وهي. د بل بوډا په اوږه یې لاس کېښود، ورو یې وویل: ګل کاکا، زمانه خرابه سوې، د ورور واده یې دی او پر ځای د دې چې له میلمنو ښه راغلاست وکړي لکه ماشوم باران ته نڅېږي. ګل کاکا سوړ اسویلی وویست، ویې ویل: ته به یې ونه منې، د ورور واده کې مې دومره کار کړی، تر اوسه مې ملا بې ځایه ده. بوډا ترخه موسکا وکړه، ویې ویل: دومره زیاتی بل چاته ونه وایې ګل کاکا. ګل کاکا غلی سو. شیبه وروسته یې وویل: دا دې مالداره پلار بې پروا اولاد دی، خوري څښي او حساب نه مني. شیبه وروسته د بلال پلار راغلی. بلال یې د پلار په لیدو سمدلاسه ځان سنبال کړ او د پلار خوا ته ورغلی. پلار یې وویل: شرم نه دی؟ خلک تا پسې نه ما پسې سپکې سپورې کوي چې دا د پلاني زوی دی. بلال که څومره شوخ او غوسه ناک و، د پلار په مخ کې به ګونګی سو. غلی و. پلار یې بیا وویل: ورسه ښځینه سالون ته، مور د زنګ وهلی و، په کار یې وې. بلال غلی روان سو. هوټل ته دننه ولاړ. خپله مور یې ولیده، ور غږ یې کړ. مور یې راغله، ویې ویل: ته زنګ ته ولې ځواب نه ورکوې؟ ژر لاړ شه سینګارتون ته، د ناوې خویندې هلته دي، ژر یې تر هوټله راورسوه چې واده خلاص سو. بلال ترخه موسکا وکړه، ویې ویل: مور یې خدای که راباندې نجونې راولې. ولې؟ بلال یوه شېبه غلی سو. وروسته یې وویل: زه د چا نوکر نه یم، خپله دې راځي. مور یې له خپلې لاسي کڅوړې موبایل راوویست. بلال پوه سو چې پلار ته یې زنګ وهي. ژر یې د مور له لاس موبایل واخیست، ویې ویل: ښه سمه ده، ځم، اړتیا نسته زنګ ورته ووهې. مخکې هم یو ساعت راته نصیحت وکړ. مور یې مسکی سوه. بلال له باندې ولاړ، موټر ته پورته سو. غوسه و، ځکه یې په تیزۍ موټر ته حرکت ورکړ. په سړک د باران له امله ډنډ سوي اوبه یو ځوان ته ورباد سوې. کالي یې مردار سول. چغه یې کړه: څه کم عقل یې؟ څو شېبې وروسته بلال سینګارتون ته ورسېد. موټر یې ودروئ. بلال که څومره شوخ او بې پروا و، خو بغیر له خپلې مور یې د بلې ښځې او نجلۍ په مخ کې خبرې نه سوې کولی، ګونګی کېدی. څو شېبې تم سو، خو له سینګارتون څوک راونه وتل. خپل موبایل یې له جیب راوویست. مور ته یې زنګ وکړ. ځواب یې ورکړ. بلال وویل: زه خو دلته راغلم، څو ځلې مې هارن هم وکړ، څوک رانغلل، څه وکړم؟ د مور له خوا یې غږ سم وانه اورېدل سو. د واده رسم پیل سوی و، ځکه د ساز اواز له امله یې څه وانه اورېدل. صرف ویې ویل: زه درته د هوا شمېره لېږم، زنګ ور ووهه. مور یې موبایل بند کړ. شېبه وروسته د پیغام شړنګ سو. مور یې شمېره لېږلې وه. بلال له ځانه سره وویل: دا څه جنجال سو؟ زه له نجلۍ سره څنګه خبرې وکړم؟ یوه شېبه غلی سو. بیا یې وویل: پیغام ورته استوم. هو، دا به ښه وي.
پیغام یې ولېږئ، ویې لیکل: زه بلال یم، ستا د اخښي ورور. مور مې تاسو پسې راولېږم، که راووځئ چې هوټل ته لاړ شو مهرباني به وي. څو دقیقې ووتې خو له سینګارتون څوک راونه وتل. بلال له ځانه سره وویل: خدای که زنګ درته ووهم. له موټره کښته سو، د سینګارتون په لور روانېدی چې نجونې له سینګارتون راووتې. بلال د لاس په اشاره ځان ور وښود او خپله بیرته موټر ته پورته سو. شیبه وروسته نجونې موټر ته پورته سوې. یوې نجلۍ وویل: هوا، موټر چلونکي ته ووایه چې څراغ بل کړي، سلفي اخلم. هوا وویل: هو رښتیا، دا د څنګه موټر چلونکی؟ 1 ساعت سو درته به تمه وه او ته. غلې سوه. بیا وویل: ښځه، دا پرېږده، څراغ بل کړه. بلال خو هسې د نجونو سره د خبرو کولو همت نه درلود چې خپل سپیناوی وکړي. بې له څه ویلو یې څراغ بل کړ. بلال شاته وکتل، د هوا ښکلی څېره شنو سترګو او بې مثاله ښایست په خال کې ډوب کړ. هوا وویل: څه ته رډ ګورې؟ حرکت وکړه، کنې شکایت کوم چې له دندې دې ګوښه کړي. موټر ته یې حرکت ورکړ. هوا وویل: دا دومره غټ موټر کې غلي ناست یو، یوه سندره چالانه کړه، واده ته ځو، خدای مه کړه څوک خو مړه نه دي. بلال څه ونه ویل، غلی لګیا سو تر څو سندره چالانه کړي. هوا خپلې خور ته وویل: څنګه دی زما سینګار؟ لا خبره نه وه خلاصه چې سندره چالانه سوه. څومره ښایسته سینګار دې کړی دی. بلال ژر سندره بدله کړه. له ځانه سره یې وویل: ته دې سندرې ته ګوره، دا وخت نه و. شاته د هوا خواته رډ ور وکتل. څو دقیقې وروسته د واده هوټل ته ورسېدل. موټر ودرېد او نجونې کښته سوې. بلال هم له موټره کښته سو. ویې کتل چې دننه څراغ بل پاتې دی. د موټر دروازه یې خلاصه کړه تر څو څراغ بند کړي. د موټر شاته څوکۍ باندې یو موبایل پروت و. راپورته یې کړ، سکرین شاټ بل سو. د هوا عکس پرې ایښی و. ژر یې خپل موبایل راوویست، له موبایل یې عکس واخیست او موبایل یې ورسره جیب کې واچوي. موټر یې بند کړ او هوټل ته دننه ولاړ. ښځینه ډېرې وې. بلال شاوخوا وکتل، د هوا پرې نظر سو. بلال د لاس په اشاره ور وغوښته. د هوا خور وویل: ورسه، موټر چلونکي لکه چې زړه در باندې بایللی، تر دې ځایه در پسې راغلی. هوا په بیړه پورته سو. د بلال مور ته یې وویل: خاله، ته له ما سره راسه، ستاسو موټر چلونکی خو له حد واوښت، دلته را پسې راغلی. د بلال مور شاوخوا وکتل. بلال یې ولید. نور کوم نارینه نه وو. ویې ویل: زموږ موټر چلونکی ښځینه سالون کې څه کوي؟ هغه یو زما زوی دی، نور خو زه څوک نه وینم. د هوا رنګ ژیړ واوښت. څه یې ونه ویل او د بلال په لور روانه سوه. بلال بې له دې چې څه ووایي، د هوا موبایل له جیبه راوویست، هوا ته یې ورکړ. د هوا لاس لړزېدل. موبایل یې ترې واخیست. ویې ویل: وبخښه، زه نه پوهېدم. خبره نه وه خلاصه او بلال بیرته ستون سو. هوا له ځانه سره وویل: بیچاره لکه چې ګونګی دی. بلال ولاړ. د نارینه سالون منځ ته حمزه یوه څنګ ته ولاړ ور غږ یې کړه: حمزه! حمزه ژر راغلی. ویې ویل: ها، راغلی؟ بلال رډ ور وکتل. ویې ویل: او نو، ولې خاندې؟ ولې نه، خو نجونو پسې تللی وې، رنګ دې ځکه ژړ اوښتی. بلال شیبه غلی سو. بیا وویل: راځه لمونځ وکړو. ما لمونځ وکړ. راځه ته یې وکړه، زه در سره ځم. وکړه قسم. په خدای، ساعت ته وګوره، 8 بجې دي. څه یې ونه ویل. دواړه هوټل جومات ته روان سول. بلال لمونځ کولو. حمزه ورته په تمه و. د بلال ماما راغلی. حمزه ته ځیر سو. په خپلو وریتو یې لاس راکش کړ. ویې ویل: حمزه، څو ځلې مې ویلې مه ګرځه د دې بلال سره. یوه شېبه غلی سو. بیا یې وویل: دا د مالداره پلار زوی دی، دومره په میراث ورپاتې دی چې ټول عمر یې وخوري نه خلاصېږي، او څه به ترې زده کړې. حمزه مسک سو. ویې ویل: ماما، زه هم مالداره یم چې خدای داسې ملګری راکړی او راتلونکي ته به راتلونکي کې ګورو. اوس زړه خوړل ګټه نه لري، څه چې کېږي هغه کېږي، او ما له دې ملګري هر څه زده کړي. په اوسنۍ زمانه کې ډېر کسان په نامه مسلمانان دي، خو بلال تل ما ته وایي چې له مرګ وروسته یوه سجده ارمان وي. هغه ما عبادت ته هڅوي، تر دې نور کوم ښه کار شته چې ترې زده یې کړم. ماما غلی سو. ترخه مسکا یې وکړه. شېبه وروسته یې وویل: زه یې د کور سړی یم، شکایتونه کوي، ستا په ګټه وایم. زویه، په بده لار روان یې. اهدنا الصراط المستقیم په معنا به یې پوهېږې. معنا
ته موږ ته سمه نیغه لار راوښیې. دی چې ما لمانځه ته هڅوي لمونځ ما له بدې لارې ساتي. ماما غوسه سو، بد یې ور وکتل او روان سو. شیبه وروسته بلال لمونځ خلاص کړ او دواړه هوټل ته ولاړل. څو ګړۍ وروسته د واده مراسم خلاص ول. حمزه او بلال له هوټل د باندې ولاړل. موټر کې کښېنستل. ورا په روانېدو چې بلال ته زنګ راغلی. مور یې وه. ویې ویل یو ځل دننه راسه. موبایل یې بند کړ. بلال له ځانه سره وویل بې مطلبه خو زنګ نه وهې چې بیا څه وایې. بلال له موټره کښته سو. حمزه ورپسې غږ کړل ګوره بل څوک مه راوله. بلال هوټل ته دننه ولاړ. مور ته یې وویل څه دې ویل مورې؟ مور یې ترخه موسکا وکړه. ویې ویل ګوره غوسه نسې زویه، ووایه نو. مور یې ورو وویل هغه د نایو خور هوا نه ده؟ بلال وخندل. ویې ویل هو د ورېندارې خور هوا نومېږي. تا شمېره لېږلې وه خو ولې؟ هغه داسې ده چې ډېر یې ژړل او د دود له مخې یې خاله او عمه له نایو سره ځي. نورو موټرونو کې د ښځینه لپاره ځای نشته. ته حوزه بل موټر کې ولېږه، دا در سره راوله، یو څو ورځې دې زموږ کره وي، بیا ځي. حمزه له غوسې تک سور واوښت. ویې ویل مورې دښمنه خو مې نه یې، ولې د نجلۍ سره ما لېږې؟ نو نجلۍ خو دې نه خوري. بلال په غوسه د باندې ووت. د موټر دروازه یې خلاصه کړه. کښېناست. حمزه ور وکتل. ویې ویل څه سوي؟ بلال مسکا وکړه. ویې ویل ورسه اناکونډا سره موټر کې ځای سته، کنې په دې نیمه شپه کې به څنګه راځې؟ حمزه په خواشینې لهجه وویل ولې زه خو تا سره ځم او دا اناکونډا څوک دی؟ بلال په خندا وویل ما سره یو نجلۍ ځي او اناکونډا مې ماما دی، هماغه چې ما لمونځ کولو تا ته نصیحت کوي چې له بلال سره مه ګرځه. حمزه له موټره کښته سو. بلال ته په خندا سو. ویې ویل ښه ده چې ماما سره دې ما ستا غیبت نه دی کړی. حمزه ولاړ. د ورا ډېری موټرونو حرکت وکړ خو بلال د هوا په تمه و. ډېر انتظار یې وکړ. موبایل یې له جیبه راوویست. له ځانه سره یې وویل اړ یم زنګ ووهم. زنګ یې وکړ خو ځواب یې ورنه کړ. څو شېبې وروسته هوا راغله. موټر ته پورته سوه. د مخ سیټ کې کښېناسته. بلال رډ ور وکتل. ویې ویل کښته څه شاته کښېنه. هوا خپله لاسیکه څونه شاته سیټ ته واخته کړه. د مخ له سیټ شاته ور واوښته. کښېناسته. ویې ویل وسو. بلال ورو له ځانه سره وویل شرم خو نسته بیخي. موټر حرکت وکړ. هوا وویل رښتیا ما فکر کوي چې ته ګونګی یې. ډېرو قدرمنو او زړه ته راتېرو ګلالیو اورېدونکو، وروستی باران لومړۍ برخه همدلته پای ته ورسېدل. دا چې نور به څه پېښېږي بلې شپې ته انتظار کوو. تر بیا د خدای جل جلاله په امان.